الله الرحمن الرحیم. درنو کتونکو، زه مالیه رومان یم او تاسو سره حاضر شوم د یوټیوب چینل نه. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ یاست او د ژوند پر ټولو چارو برلاسی اوسئ. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته دا ښیم چې څنګه کولی شو د خپل موبایل سپیډ تیز او د امبینو مصرف راکم کړو. نو دوه طریقې موږ لرو چې په دې ذریعه باندې موږ کولی شو چې د خپل موبایل سپیډ تیز کړو. د یو شمېر ملګرو موبایلونو د انټرنیټ سپیډ ډیر کمزورې دی او هر وخت شکایت کوي چې زموږ موبایل صحیح کار نه کوي، زموږ موبایل کې فیسبوک کار نه کوي، زموږ موبایل کې یوټیوب کار نه کوي، موږ نشو کولی چې فیسبوک کې ویډیوګانې وګورو. علت یې څه دی؟ ولې زموږ انټرنیټ کمزوری شوی دی؟ او بله خبره دا چې ولې زموږ موبایل ډیر مصرف کوي یا ډیر امبینې وهي. ډیری ملګري همدا غوښتنه کوي چې څنګه کولی شو خپل د موبایل د انټرنیټ مصرف راکم کړو. نه زه نن غواړم چې دغه دواړه طریقې تاسو ته دروښیم. نو د چې ویډیو شروع کوو د هغې نه مخکې زه له تاسو څخه یوه وړه غوښتنه کوم، هغه دا چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب، د بیل آیکن هم ووهئ، ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. که کومه پوښتنه لرئ نو موږ ته په کامنټ کې ولیکئ. انشاءالله راتلونکي ویډیو به هماغې درته سازه کړو او ستاسې مشکل به حل کړو. نو زه اوس ویډیو شروع کوو. دوستانو، تاسې به راشئ کله مو چې فیسبوک خلاص که نو دغلته به تاسې دغه ځای چې تاسې ګورئ دغه پروفایل یا دغه عکس به دغه ووهئ. چې کله مو دا ووهه دلته به تاسې لاندې راشئ، دلته یې لیکلي دي سیټینګ ان پرایویسي. نو تاسې په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا خلاص کړو نو دلته بیا راشئ، دلته په سیټینګز باندې به کلیک وکړئ او دا به راخلاص کړئ. نو کله مو چې دا راخلاص کړه دلته به تاسو به پروفایل سیټینګ ووهئ، دلته لیکلی پروفایل سیټینګ، دا به راخلاص کړئ، دا به ووهئ. کله مو چې دا ووهه نو دلته به پاس اوچت شئ او دلته به لاندې راښکته شئ او دلته لیکلی دي میډیا ان کانټاکټس. نو په دې باندې به تاسو څنګه وکړئ؟ دې باندې به کلیک وکړئ او دا به راخلاص کړئ. کله مو چې دا خلاص کړو نو ملګرو تاسې دغلته ډېرې اپشنونه موږ ګورو. نو تاسې په دغلته ای ټو پلی باندې به کلیک وکړئ او دا اپشن به ووهئ. کله مو چې دا ووهه نو تاسې ګورئ دوستانو چې دغلته یو څه اپشنې موږ ته راغلي. دلته یې لومړی لیکلی چوز وین ویډیوز ای ټو پلی، یعنې کله ستاسې ویډیوګانې چې دي هغه چالانې شي یا پلی شي. نو لومړی اپشن کې لیکلی دی چې ان موبایل ډاټا ان وای فای کنیکشن، یعنې که تاسې خپله ډیټا خلاصه کړه د موبایل هغه یا مو وای فای کنیکټ کړه نو دغه ویډیوګانې چې دي دغه به پلی کېږي. دویم کې لیکلي ان وای فای کنیکشن اونلی، یعنې کله چې تاسې وای فای کنیکټ کړه نو بیا به ستاسې د موبایل ویډیوګانې د فیسبوک هغه پلی کېږي. او بل اپشن چې د نیور ای ټو پلی ویډیوز، یعنې هېڅکله ویډیوګانې به په اتومات ډول باندې نه پلی کېږي. یعنې که ستاسې موبایل کې چېرته دغه اپشن ان نو تاسې به د ټولو اخري ته راشئ، نیور ای ټو پلیز ویډیو، یعنې دغه به ووهئ چې هېڅکله به ستاسې ویډیوګانې څنګه دي دا به په اتومات ډول باندې نه پلی کېږي. نو په دې سره به د ستاسې موبایل سپیډ تیز او همدارنګه د امبینو مصرف به هم راکم شي. بله طریقه دوستانو هغه دا ده چې تاسې به دغه موبایل سیټ باندې هغه درې ډاټ یا درې کرښې تاسې ګورئ، په دې به کلیک وکړئ. یعنې دغلته ګوره ټیلیګرام دی، یوټیوب دی، واټساپ دی، همدارنګه مسنجر دی، یو ډکشنري ده، کالکولیټر دی، فیسبوک دی. یعنې دغه ټول شیان چې تاسې خلاص کړي او تاسې بیا په فیسبوک کې کار کوئ نو دا ټول چې دي اوس دا فعاله دي او دا هم دي د کوم میسج راځي نوټیفیکیشن راځي، په دې باندې هم څنګه کېږي ستاسې نه امبینې مصرفوي او ستاسې نه موبایل سپیډ هم سلو کوي. نو تاسې که فیسبوک استعمالوئ نو دغه شیان مو خلاص کړي او دې کې ستاسې بیا نور کار نه وي نو دا ټول دغسې لرې کوي، د دې ځای نه تاسې دا لرې کوي تر څو یو دا چې ستاسې د موبایل سپیډو سره تېز شي، د بلې خوا نه ستاسې د موبایل هغه انټرنیټ چې کوم دی هغه هم سره تیزیږي او د هغې سپیډ زیاتیږي. نو دغه دوه طریقې وي، په دې باندې تاسې کولی شئ چې د خپل موبایل سپیډ تیز کړئ او همدارنګه د امبینو مصرف مو راکم کړئ. که ویډیو مو خوښ شوي لایک د ملګرو سره یې شیر کړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به انشاءالله په راتلونکي کې تاسو ته ځواب درکړو. لکه ته مننه.